د ټولو ملګرو په اجازه شعر د امید لرم چې ادبي تنده به مو پرې ماته شي. وایي خمار یمه ما ولیدو جانان په میخانه کې، خمار یمه ما ولیدو جانان په میخانه کې، پوره مې شو د سوي زړه ارمان په میخانه کې. او مننه. وایي یوازې موږ اسلام تر جوماتونو محدود کړی، یوازې موږ اسلام تر جوماتونو محدود کړی، قسم ده چې ما واورېدو اذان په میخانه کې. ارشاد مننه. وایي نشه د شرابونو ورته صفر شوه یارانو، نشه د شرابونو ورته صفر شوه یارانو، ما ولیدل عجیبه شان چشمان په میخانه کې. مننه. وایي غمونه رانه هیر شول، ټول ماحول رنگین رنگین شو، غمونه رانه هیر شول، ټول ماحول رنگین رنگین شو، چا وکړله ټپه د یا قربان په میخانه کې. مننه. وایي چې مونږ ته پر منبر به یې قصې د جنت وکړي، چې مونږ ته پر منبر به یې قصې د جنت وکړي، ما ولیدل پرون هغه شیخان په میخانه کې. مننه. چې مونږ ته پر منبر به یې قصې د جنت وکړي، ما ولیدل پرون هغه شیخان په میخانه کې. او په خوب او خیال کې لاړم په چکر د جنتونو، په خوب او خیال کې لاړم په چکر د جنتونو، ما ولوستو د مینې یو داستان په میخانه کې. مننه. وایي تقسیم د جنتو او دوزخو پکې شروع، تقسیم د جنتو او دوزخو پکې شروع، راټولو سره یو ځای ملایان په میخانه کې. مننه. اخري بیت دا وایي کول ایوبي ورته قصې د خپلې مینې، کول ایوبي ورته قصې د خپلې مینې، راټول ورباندې ټول عاشقان په میخانه کې.